د کشمیر په هر یو جنگ او لړایۍ کې جڼې ما پر جنګولي دي پښتون یم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری زه تفریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته سپین کابر ته راغلی یو او دلته زموږ یو خوږ ملګری ژوند کوي چې ډېر ژور خیال لري او د ادب سره ډېره مینه لري. اغلی کډوال افریدی صاحب را سره د نننۍ مرکې میلمه دی. وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. کډوال صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایو. تاسو هم ډېره مننه کوم چې دومره لرې ځای نه موږ ته راغللو، تاسو موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړلو، تاسو ډېره مننه کوو. ډېره مننه کډوال صاحب، تاسو هم ډېره مننه کوو. مینوالو کتونکو د کډوال صاحب نه بې پوښتنې هم کوو، خوندور کلمونه به ترې هم اورو. نو د ټولو نه نو به خو زموږ د پاڼې مینوالو له څه لنډه غوندې پېژندګلو ورکړه. مننه عزت صاحب. نو ما خو مې فضل غني ده او د ادب په دنیا کې په کډوال باندې مشهور یم، په قوم صاحب پوه یم او سپین کبر مې کله ډېره مننه کډوال صاحب. د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې استاد یې څوک دی، لیک د کم وخت نه کوي او کتاب وره کې د څه خیال دی؟ ډېره مننه. بس عزت صاحب استاد خو زه دا جنون صاحب دی او مبین دی، دا ټول یې مونه چې کوم مشران دي دا یې ما ټول په استادانو کې درلود او تقریبا چې د 2008 نردلې مې شاعري کړې ده. ما ته ګوډه شاعري کوو، کتاب خو مې حاضر ساتي لا چاپ شوی نه، خو په نیت کې مې دا ویله انشاءالله چې یو وخت سره تعلق ساتي چې سړی وخت باندې برابر شي ویله کتاب هم چوپ کړي، خو دستي ساتی مو کتاب نشته وی. ډېره مننه کډوال صاحب. زموږ د پاڼې د مینوالو لپاره د کلام شریک کړو نو ډېره مننه به دې وي. وشي ما ملکونه نړولي دي پښتون یم، ما ملکونه نړولي دي پښتون یم او غیر مې واړه ځغلولي دي پښتون یم او د تاریخ پاڼه ګواه مې په جهان ده، د تاریخ پاڼه ګواه مې په جهان ده او پیرنګیان مې چې شړلي دي پښتون یم. ډېره مننه. او د وطن د خړې خاورې سره ګلونه، د وطن د خړې خاورې سره ګلونه تل په وینو مې ساتلي دي پښتون یم. ډېره مننه. او که یې نه منې د روس نه تپوس وکړه، که یې نه منې د روس نه تپوس وکړه، ماتې خولې مې کېنولي دي پښتون یم. ډېره مننه. او د کشمیر په هر یو جنګ او لړایۍ کې، د کشمیر په هر یو جنگ او لړایۍ کې جڼې ما پر جنګولي دي پښتون یم. ډېره زیاته مننه. او په ملت د ابراهیم خلیل الله یم، په ملت د ابراهیم خلیل الله یم، سرو لمبو ته مې دانګلي دي پښتون یم. پښتون یم. د کارګل د لوړو غرونو په سرونو، د کارګل د لوړو غرونو په سرونو هندوان ما پکې وجلي دي پښتون یم. ډېره مننه. او برتنیا مې لا تر اوسه خوب کې ویني، برتنیا مې لا تر اوسه خوب کې ویني، ما په وینو سره لېږلي دي پښتون یم. ډېره زیاته مننه. او اخري مقطع یې په دا ډول ده چې کډوال کړی صفت د خپلې خاورې، کډوال کړی د صفت د خپلې خاورې چې اشغار مې پرې لیکلي دي پښتون یم. ډېره مننه کډوال صاحب. ډېر خوندور، ډېر اعلی کلام و. پښتو خو ډېر صنفونه دي، ته په کوم صنف کې کور کړی دی؟ تر دې دمه د څومره کار کړی دی او ډېر کار دې پسې کې کړی؟ مننه عزت صاحب. ما خو چې زیاته وده ورکړې او نظم مې څه نه څه لیکلی دی او زیات کار مو په غزل باندې کړی دی. نور څه ډېر ادبي خدمت یې مونه نه یاده شوي، بس دغه نظم باندې به لیک ډېر نه یې کړی، خو نظم هم کم سے کم شته دی او غزل هسې 200-250 پورې وي. ډېره مننه کډوال صاحب. زموږ د پاڼې د مینوالو لپاره د کلام شریک کړو نو ډېره مننه به دې وي. مننه عزت صاحب. زه به یو کلام نه مخکې یو څو شعره یې سره شریک کړم. لړې په تېرو غرونو پنډې دي او منډې دي، لړې په تېرو غرونو پنډې دي او منډې دي، موته یې ډېره ظلمو ټنډې دي او منډې دي. ډېره مننه. پښتونه ستا د ناکامیابۍ درته څه څه وایم، پښتونه ستا د ناکامیابۍ درته څه څه وایم، ټولې نړۍ کړي ملنډې دي او منډې دي. ډېره مننه. ویر او ژړا د مات منګي او مات بنګړي پراته دي، ویر او ژړا د مات منګي او مات بنګړي پراته دي، په وینو سرې د ګودر څنډې دي او منډې دي. او توبه توبه د پښتونخوا نه کربلا جوړه ده، توبه توبه د پښتونخوا نه کربلا جوړه ده، بلا بلا پښتنې کونډې دي او منډې دي. ډېره مننه. او غزل یې سره شریکوم چې
د شپې مزل کوم سحر ته به در ورسېږم د شپې مزل کوم سحر ته به در ورسېږم تیارې به ووهم انور ته به در ورسېږم ډېر ښکلی یار ډېره زیاته مننه ته د ګورګورو په بانه راشه غره لمن ته ته د ګورګورو په بانه راشه غره لمن ته او زه یې تیرا د غرونه سر ته به در ورسېږم ډېره مننه زه چې تازه کو پې زاړه د مینتوب یادونه زه چې تازه کو پې زاړه د مینتوب یادونه او ګودر ته راشه مازدیګر ته به در ورسېږم ډېره مننه وخته کلنګ چې رانه غواړې زړګي د وینو وخته کلنګ چې رانه غواړې زړګي د وینو اوښکه یم زه د باڼو سر ته به در ورسېږم ډېره مننه درنه بازار کړم شهادت ته دا بې خونده ژوندون درنه بازار کړم شهادت ته دا بې خونده ژوندون وطنه ستا هر یو سنګر ته به در ورسېږم ډېره مننه ته په لاسونو اترنګ کښېږده اوربل دې جوړ که ته په لاسونو اترنګ کښېږده اوربل دې جوړ که که خدای وي کړې دې اختر ته به در ورسېږم ډېره مننه د ځان کدن اخر سلګۍ به دې په غېږ کې ووم که د ځان کدن اخر سلګۍ به دې په غېږ کې ووم حالات که سخت وي یو نظر ته به در ورسېږم او مقطع یې په دا ډول دو چې ولې کډواله په مرګي به د غنجنه نه یم ولې کډواله په مرګي به د غنجنه نه یم که په هر ځای کې هم خیبر ته به در ورسېږم ډېره مننه کډوال صاحب ډېر خوندور ډېر اعلی کلام و وخت مو څنګه تېرېږي او وخت مو څنګه تېر کړو ډېره مننه عزت صاحب وخت خو بس شکر دی ښکلی تېرېږي او ژوند سپین قبر باندې دکان دی بس دغه کوو او نور الحمدلله بس وخت سات دی ښه تېرېږي ډېره مننه کډوال صاحب که زموږ د پاڼې د مینوالو دپاره د یو بل کلام شریک کړو نو ډېره مننه به دې وي غزل یې څه شریکوم چې اوس دې زړونه وړل کوې که پرېږدې خول اوس دې زړونه وړل کوې که پرېږدې خول او هغسې خندل کوې که پرېږدې خول ډېره مننه او تل به چې ولاړه عینې ته وې تل به چې ولاړه عینې ته وې او ځان سینګارول کوې که پرېږدې خول ډېره مننه اوس په بلاګانو سترګو تګولې اوس په بلاګانو سترګو تګولې او هغسې خوړل کوې که پرېږدې خول اوس هم د سپرلي په مازدیګر باندې اوس هم د سپرلي په مازدیګر باندې او سترګې تورول کوې که پرېږدې خول مقطع یې په دا ډول دو چې زه کډوال د ستا په رضا تللی یم زه کډوال د ستا په رضا تللی یم ما په رضا تلل کوې که پرېږدې خول ډېره زیاته مننه ډېره مننه کډوال صاحب تاسو کوم شاعر دی خوښه شاعر دی د ما د خوښې شاعر جنون شینواری دی هغه د ما په ویستوزانو کې مردروم ډېره مننه کډوال صاحب موږ د پاڼې مینولو په اخر کې یو پیغام هم شریک د مور و د پلور ډېر قدر په کور دی او ډېر د خلکو کې ځکه چې دا یو داسې نعمت دی چې په ژوند کې یو ځلې سړي انسان ته میلاویږي ډېره زیاته مننه ډېره مننه کډوال صاحب تاسو هم په اخر کې بیا ډېره مننه کوو چې موږ له د لاند تنګ وخت کې وخت وکړو مینوالو کتونکو د چا زړه هم نه غواړي چې دا د خوند رنګ نه ډک محفلونه د ختم شي خو د هر شي یو خپل اختتام وي اوس خپله مراکره غونډوم زموږ مقصد دی چې شاعران ملګري تاسو سب شیشه باندې وړاندې کړو مینوالو تاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ سره تر دې دمه پورې اوس زموږ سره کیمرامین رفت افریدی او خپل قربه عزت افریدي ته ورکړي اجازه د لوی الله په امان